بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو محترمو ملګرو، نن دا درویشتمه ورځ شروع کیږي چې د سیند صوبایي اسمبلی مخته د پښتون ژغورنې غورځنګ پرلت دی. موږ چې پرلت کېنوو اول څو ورځو کې هم یو ځل د مذاکراتو کوشش وشو، خو بیا هغه کامیاب نشو. بیا دا اوس څلور ورځې مسلسل د سیند حکومت او د پښتون ژغورنې غورځنګ په منځ کې مذاکرات روان وو. پی ټی ایم د پرلت مقصد د علي وزیر رهایی او په سیند کې میشت پښتانه چې کوم مسلې لري په دې حواله سره وه، او دا د پی ټی ایم د هغې لایحه عمل چې د خپل قیدیانو د علي وزیر، حنیف پښتون، اویس ابدال، فهیم، قاضي طاهر اوسنوی یا نور چې څومره هم وي د هغو راخلاصولو دپاره کیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ د هغې دپاره اول خپلې جلسې او احتجاجونه وکړل، بیا یې د پرلت لایحه عمل مخته راوړ چې کله هم دلته مذاکرات کېدل په هغه کې د علي وزیر د خلاصولو دپاره د اف آی آر واپس اخیستلو چې کوم آپشن و چې کله سیند حکومت بیخي په هغه کې دننه یعنې هېڅ ته تیار نه و، نو بیا زموږ چې کوم وکیلان دي هغو دا آپشن ورته کېښودو چې که په عدالتي سطح باندې یا د سیند صوبایي حکومت له اړخه دغه سټیپس واخیستل شي، بیا به هم اسانتیاوې پیدا وي. چې کوم عمل زموږ وکیلانو وښودل هغه ورسره زموږ مسله دا وه چې علي وزیر به یو کیس کې ونیوه شو، بیا به چې هغه موږ حل کولو دوی به بل کیس کې ونیوه، بیا چې هغه به موږ حل کولو بیا به بل کیس کې ونیولو. دغه هم معاهده چې دی به په نورو کیسونو کې نشي نیوه. تیر کیس حل کولو دپاره کوم اعمال دي او نور به په یو کیس کې هم دی نشي نیوه. یعنې کله به د خیبر پښتونخوا نه پولیس ورته راتلل، کله دلته، کله یو اف آی آر، کله بل اف آی آر. ورسره د سیند ملګري چې هغه د هر وخت د نیولې څپې وي، کله د دوی خلاف ډېر ناجایز فیصلې کیږي، د هغو د مزید د نه نیولو فیصله یو معاهده. ورسره د سیند په ملګرو باندې لکه د پرلت وشه یا نور د اعمال په دې به اف آی آر نه کیږي. د دې نه علاوه چې څومره هم دلته په سیند کې د پښتنو مسلې وي، د رینجرز لخوا، د کسټم لخوا د دوی دوکانونه او کاروبارونه لوټل، په کورونو باندې د پولیسو او رینجر په شکل کې چپې وهل، خلک وړل، د دوی نه بتې اخیستل، د دوی علاقې، د دوی سیمې غیر ترقیاتي پرېښودل، د دوی په علاقه کښې د ټول ټیکس او په نورو نامو باندې د دوی لوټل. دا چې کومې د دوی کاروباري یا انتظامي مسلې وې په دې حواله سره هم په دغو ټولو باندې د پی ټي ایم مذاکراتي ټیم او دا سیند د حکومت چې کوم ټیم و مذاکراتي چې پاکې د دوی وزیر قانون هم و، یو بل منیسټر هم و، دا موجود و. دغې آخر دغه سره راغلل چې دوی یو میاشت وخت وغوښته چې دا ټولې مسلې چې موږ حل کوو نو دا موږ ډایرکټ نشو حل کولی، دا به یو زموږ نه لږ څه وخت اخلي. بیا موږ په دې شرط باندې چې دا هر شی ته لیکل کې را سره وکړه، په افیشل لیول باندې، په افیشل پیډونو باندې، د وزارتونو په افیشل سټمپونو ساینونو باندې د دوی په دې ټولو باندې را سره مضبوط کا. بیا به موږ تاسو ته یو میاشت دپاره درنه ختم نه بلکې ملتوي کو خپله. ملګرو، دا د دنیا روایات دي چې دوی یعنې څوک کیني، یو مسله حل کوي، بیا په هغه کې درنه چې وخت سره وغوښته شي نو یو بل وخت سره ورکوي. داسې نه چې زموږ د قیدیانو د راخلاصولو دپاره دا څه آخري عمل و. دا آخري عمل نه بلکې دا اولنی پرلت و. که چیرې یو میاشت پس دغه خبرې موږ ولیدلې چې نه دي عملي شوې، بیا به پښتون ژغورنې غورځنګ یو میاشت پس بلکې په میاشت نه اول لا د خپل لایحه عمل اعلان وکړي، د خپل مزاحمت اعلان به وکړي، د خپلو قیدیانو دپاره به خپل دا مزاحمت جاري وساتي. ورسره په جنوبي پښتونخوا یا بلوچستان کې چې کوم هلته حکومت دی هغو د اویس ابدال سره یا په خیبر پښتونخوا کې چې د حنیف سره کوم
یعنې د دوی ناروا جلونو کې دي، د دې پر خلاف هم هلته هم په دې یو میاشت کې مزاحمت جاری وي. خو بیا چې دلته نشي دا حل، بیا د پی ټي ایم سره ډېر یو سیټ اپ دی د مزاحمت، هغه به جاری وي. نو مونږ مطمئن په دې خبرو نه، بلکې مونږ به مطمئن کېږو په اعمالو باندې. 2018 کې د پښتون ژغورنې غورځنګ درنوه په اسلام آباد کې پرلت و. لس ورځې پس چې معاهده وشوله، کیدای شي څه خلکو ته شک پرېوتی وي چې په معاهده کې دوی خطا شول یا څه وشول څه نه وشول. خو په یو میاشت کې چې مسله حل نه شوه، بیا یې کام نتایج ولیدل، په عمل سره موږ ثابته کړله چې پی ټي ایم د هغې هېڅ شي نه پر شا شوی نه دی، بلکې په یو لوی قوت سره یې لا هم په سخته او په کلکه مزاحمت شروع کو او لا یې هم دا کام په هغو مسایلو د حل دپاره راویښ کړو. داسې اوس هم که چیرې په دې یو میاشت کې دا مسلې نه شوې حل، نو لا هم په لوی قوت سره به پښتون ژغورنې غورځنګ مزاحمت کوي. د دغې کام د دغې وطن مسایل ډېر دي، دا په یوه ورځ نشي حل کېدلی. دا یو ډېر مسلسل خواري غواړي، جدوجهد غواړي، قربانۍ غواړي، اخلاص غواړي چې هغه به زموږ جاري وي. دغه د شپې ناوخت ټایم دی، د ورځې به زموږ ټول ملګري راځئ، دلته به په پرلت کې کښېنئ. که د دوی لیکل معاهده تر هغو پره موږ ته راورسېدله، ډېره ښه ده. موږ به بیا په هغې نه پس د دغې پرلت د مستقبل په حواله سره فیصله کوو. خو ملګري به ټول راځئ، ځکه هم چې که چیرې دا امکانات راغلل چې هغه معاهده نه راورسېدله، بیا به د هغې مطابق فیصلې کېږي. نو تل خوشحال اوسئ، آباد اوسئ ملګري. د دغې وطن د مسایلو دپاره تل تکړه اوسئ او د خپل وطن د دغې خدمت دپاره باشعوره اوسئ. پښتون ژغورنې غورځنګ د 22 یا 23 ورځې پرلت دا یوازې د علي وزیر دپاره نه، بلکې د دغې وطن د ظلم او ستم هره کاڼې د هرې کیسې په حواله سره غږ پورته کړی دی او همت یې کړی دی. په ځوانانو کې د وطن دپاره تربیت، د دوی شعوري فکري تربیت، او په دې هکله باندې د دوی په ذهنونو کې، د دوی په اعمالو کې د مزاحمت ماده پیدا کول، دا هر څه کې دوی کار کړی دی. خو د مسایلو حل بیا هم ضروري دی چې د هغې دپاره به د پښتون تحفظ مومنټ مزاحمت شروع وي. ډېره مننه، خدای مو خوشحاله، آباد اوسئ.